والله العظیم ډیر خوندور حدیث او دا حدیث چې څوک واوري والله زړه یې خوشحاله شي. ډیر فایدهمن حدیث دی او ډیر خوږ حدیث دی. په دې حدیث کې څه کلمات راغلي دي او هغه کلمات چې څوک وایي الله رب العالمین ورته 3 ځله بخښنه کوي، هر څوک چې وایي. او حدیث په روایت د محجن رضی الله تعالی عنه باندې دی. دا فرمایي وی دخل رسول الله صلی الله علیه وسلم المسجد، نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل جومات ته لاړی. واذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد. نو جومات ته چې ورغلی هلته یو سړی ناست دی، لمونځ یې نور پوره کړی دی او د اخرنی تشهد وایي. او د دې تشهد نه وروستو دا کلمات ویل چې اللهم انی اسألک یا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحيم. دا کلمات یې ویل نو نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل قد غفر له ثلاثا. 3 ځل نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل دې سړي ته معافي وشوله، دې سړي ته معافي وشوله، دا ته ګناهونه معاف شو. هر هغه څوک چې هغه په مانځه په آخري تشهد کې دی د سلام د ګرځولو نه مخکې دغه کلمات یې ویل اللهم انی اسألک یا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحيم. 3 ځل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې دې سړي ته معافي وشوله او دته الله رب العالمین د ګناهونه معاف